نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کہ تا سره څوک ښېګړو کې ښه سلوک ته سره وکړي نو ته د هغې په مقابله کې مو سره ښېګړه کوه بلکې ښېګړه خو څه کې که څوک در سره بد کوي د هغه مقابله کې ښه کوه اگر که په شریعت کې څوک چا سره بد وکړي او دی د هغې بدو په مقدار هغه سره بد کوي نو د هغې اجازت هم شته جزاء سیئة سیئة مثلها یو سړی د سره بد وکړي نو که تا د هغه د بدو جواب په بدو ورکړه نو ګنجایش پکې شته په شریعت کې لیکن ښه دا ده عظیمت دا دی بهتره دا ده که څوک د سره بد کوي ته ور سره بد مه کوه په احادیثو کې راځي ته ورسره ښه کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو صحابي تپوس وکړو وی د الله رسوله زه په یو لاره ځم یو سړی مې دوست ملاقات مې ورسره و چې خو ماته میلمستیا رانه کړه ډوډۍ رانه کړه اوس که دا سړی سار له په ما د لار شي او دی راشي آیا دنه زه خپل بدل واخلم او که نه چې زه م وله ډوډۍ ورنه کړم زه میلمستیا ورنه کړم نبی علیه السلام وفرمایل لا داسې مه کوه د هغه نه د هغه نه میلمستیا بدل ماخله بل اقره میلمستیا وله ورکه نو که یو سړی تا سره بد سلوک کوي ښه ورسره وکړه ښه در سره نه کوي بیا ورسره ښه وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دقسې دي او که بیا ښه در سره کوي نو د ښو په عوض کې خو خامخا ښه وکړه نبی علیہ السلام فرمایي که څوک دله صدقه راوړي او هدیه ډالۍ دله راوړي او تا سره د هغې بدل وي نو بدل وله ورکه او که بالفرض بدل د سره نی په دغه وخت کې یا موقع مناسبه نی نو دعا ورته وکړه دام داسې شوه چې د هغه د هغه ښېګړې بدل تا په ښېګړه ورکړه مسلمان دپاره دعا کول او د غایب مسلمان دپاره د غایب مسلمان دعا الله قبلی نو یا بدل ورکه که بدل نشي ورکلی دعا ورته وکړه او نبی علیہ السلام مبارک لکه بچا تا بیت المال له زکات چا راوړو صدقه خو به نبی علیہ السلام نه قبلوله یعنی نه به یې خوړه قبوله به یې کړه خو پخپله به یې نه خوړه نه به یې بیبیانو خوړه او نه به یې بچو خوړه نو که چا به زکات یا صدقه راوړل د بیت المال دپاره نو نبی علیہ السلام به دعا ورته وکړه یو صحابي فرمایي وی زما پلار د صدقې مال و نبی علیہ السلام لی راوړو نو حضور پاک دعا وکړه اللهم صل علی آل ابي اوفا
خدای دا چا چې صدقه راوړه د ده په اهل عیال باندې برکتونه نازل کې. نو مسله د دین دا شوه که څوک در سره ښېګړه وکړي د هغې مقابله کې ته ورسره ښه کوه، بد ورسره مه کوه. دا د نبی علیہ السلام تعلیمات دي. در حقیقت د پیغمبر علیہ السلام د دې احادیثو د تعلیماتو مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې د مسلمانانو په خپل منځ کې ورورولي قایموي او د مسلمانانو یو بل سره مینه محبتي، بغض یو بل سره نه لري، حسد یو بل سره نه لري، جګړه یو بل سره نه لري، دشمنی یو بل سره جوړ نشي او دا جون په خوشحالی باندې تیر شي. نو خوشحاله جون په دقه تیریږي چې تا سره څوک ښه کوي او ته ورسره ښو کې. نن زمونږ د مسلمان رواج ډېر غلط شوی دی چې څوک د سره ښه نه کوي خو خامخا ورسره خلک بد کوي، او که څوک ورسره ښه وکړي ټول عمر چا سره ښېګړې کړي او یو ورځ ترې پوټې غوندې خپه کږه شوه نو هغه هر څه په اوبو لوشي. دا د شریعت خبره نه ده. ګورې دا ګناه ده، خیر دی. یو انسان دی نن ته یو غلطي وشوه د هغه لس مخکې ښېګړو ته وګوره. نن یې تا سره مثلا څه مینه ونه کړله، تا سره محبت ونه کړ یا تا سره یې ښېګړه ونه کړه، د هغې نه مخ شلو ته وګوره، وروستو بیا به شل راشي، بیا به در سره وکړي. بعضې وخت سړی مجبوره وي، بعضې وخت سړي نه غلطي وشي، بعضې وخت د انسان خیال نی. نو موږ زر رانیول کوو هغه شل او زلو زرو ښېګړم بیا ارسم یېري. دا ګوره د شریعت خبره نه ده. موږ مسلمانان یو، نو پکار دی چې مسلمان سره هغه ژوند تیر کړي چې کومه زندګي موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. یو مثال تاسو له در کومه، مدینه شریفې ته چې کله نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړ نو مدینه منوره کې چې کم قوم اوسېده هغې ته به مخکې ابن قیله وې او دوه قبیلې وې پکې، یو اوس او بل خزرج. د دواړو یو بل سره ډېرې مضبوطې دشمنۍ چلېدلې، ډېرې مضبوطې دشمنۍ. یو به د یو قبیلې نه مړي کول او بل به د بلې قبیلې نه مړي کول او سختې روانې وې. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د دې دواړو قبیلو خدای ورورولي جوړه کړه. قرآن شریف کې الله فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، وی تاسو دواړه ډلې د جهنم په غاړه ولاړ وې، د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وې. غاړه باندې ودرېدل څه که تا د هغه قومي نه مړی کو نو ابم دوزخ ته ته او تبم دوزخ ته تلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا د پاره د عصبیت د پاره څوک یو بل سره جګړې کوي نو فالقاتل والمقتول فی النار، دواړه به ورته ځي، قاتل بم ځي او مقتول بم ځي. صحابه ته تپوس کی دا الله رسوله دا قاتل خو ټیک شو چې اور ته به ځي، دوزخ ته به ځي، ولې موږ ته پته ولګېده چې مړی کړی دی. نو دا مقتول ولې اور ته ځي؟ نبی علیہ السلام او فرمال انه کان حریصا علی قتل صاحبه، وی دی دا غبل په قتل زیات حریصو، دوی دا بل بمړکم خوا پر مخ کې شو، دم نیت کړو چې دی وجنم هغه په مخ کې شو. نو ګوره دواړه به جهنم ته ځي. نو نبی علیہ السلام دی اوس او خزرج دواړو ته قرآن شریف کې الله فرمایي چې د جهنم په کندې په غاړه ولاړ وې. یو قوم د بل قوم د مړو نیت کړو او بل قوم د بل قوم د مړو نیت کړو. نو افانقذکم منها، نو خدای د پیغمبر علیہ السلام په برکت د دوزخ ته د کندې نه وساتلی او خدای د ورورولي جوړه کړله. نو دا د پیغمبر علیہ السلام برکات دي. ورورولي جوړه شوه د دواړو په منځ کې، قومونه دواړه یو شو. نو خدای ولې یو خشته نوم کېښود، انصار ولا خدای نوم کېښود. انصار څه معنی؟ مدد کون کی مددگیر خلق د پیغمبر علیہ السلام مدد وکړو. داسې مدد د پیغمبر علیہ السلام وکړو چې د تاسو ته نشم ویلی. څومره جهادونو چې د نبی علیہ السلام په هغه جهادونو کې دوی شرکت وکړو. نبی علیہ السلام چې کله بدر ته ته نو دوی خو د هغه قافلې په نیت تلل، د ابو سفیان تجارتی قافله وه، ځکه چې کافر به راتلل او مسلمانانو له به زورنې ورکولې او د هغې په چراګاه به حملې کولې
او په لاره به مسلمانان نیول تکلیفونه به ورکول او دغه رنګې په مکه مکرمه کې مسلمانانو له ډېر ظلمونه کړي نو پیغمبر علیه السلام یو پوټی دوی یارول د مکې کافر نو د ابو سفیان قافله و هغې پسې ووتل لار کې ورته پته ولګېدله چې د ابو سفیان تجارتي قافله خو رانه بچ بچه ووتله او د ابو جهل لښکر راغی اوس څوک آیا د ابو جهل دې لښکر سره جنګ وکړو کو نه کو نو یو ځای نبی علیه السلام هلته صحابه ټول کېنول او مشوره یې ورسره کوله اشیرو علی ایها الناس خلق مشوره راکې واپس ځو مدینې ته او که د ابو جهل د لښکر مقابلې له لاړ شو دا سخته مقابله وه دومره سخته مقابله وه چې د ابو جهل لښکر 1000 کسانو او مسلمانان 314 عدد د مسلمان کم دی د ابو جهل لښکر ټول مسلح دی ټولو سره تورې دي نیزې دي ورسره زغرې دي ورسره اوښان دي ورسره او د نبي علیه السلام په لښکر کې صرف 8 تورې دي نو پاتو تورو د 1000 تورو مقابله کم ځای کېږي نورو سره د کجورو ډانګونه دي او دوی سره صرف او صرف 2 اسونه دي 2 او کافرو سره 80 اسونه دي مسلمانانو سره 80 اوښان دي هغوی سره 200 اوښان دي دا ډېره مضبوطه او سخته مقابله وه نو پیغمبر علیه السلام صحابو سره مشوره کوله چې څنګه هم خوښه ده مونږ خو د هغه تجارتي قافلې په نیت روتي وو چې هغې باندې به دوړه دبکه وکړو او کافر به پوه شي چې د مونږ لار خو د مسلمانانو په ګاونډ کې تېرېږي د تجارت لار شام سره به تجارت کو اخو د مسلمانانو په ګاونډ د مدینې په خوا کې تېرېږي نو که مونږ د مسلمانانو له تکلیف ورکو نو دوی به زمونږ د تجارت لار بنده کړي دی غرض و د حضور پاک او مکه کې خو نه شین فصل شته او نه پکې غنم زرغونېږي او نه جوار نو موږ به څه خورو دا به ویرېږي هغه تجارتي قافله خو رانه بچ بچه ولاړه او د ابوجهل لښکر راغی څه کوو نو صحابه چې کوم مهاجرین و د مکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور کسان هغوی پاڅېدل هغوی وی د الله رسوله بس چې ستا سینګ خوښې راځئ ورځو پې خو پیغمبر علیه السلام انصارو ته کتل ولې ځکه انصارو چې کله د حضور پاک سره بیعت کو نو دی معاهده کړې وه چې که په مدینه په ستا څوک رالل موږ به دې مدد کوو د بار خبره پکې نه وه چې بار به هم د سره جنګ له ځو او جهاد له به ځو نو حضور پاک بار بار وی اشیرو علی ایها الناس ای خلقه مشوره راکې نو سعد ابن معاذ دا د مدینې د خلقو د انصارو د یو قوم مشر د اوس قبیله اپوی شو وی دا الله رسوله وی ستا اشاره جوړ مونږ ته ده مونږ ته دې اشاره ده حضور پاک غږ ونه کو پاسېد وی دا الله رسوله مونږ په ته ایمان راوړی دی او تا تصدیق هم کړی دی مونږ دا منو چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې تا سره د قومیت په بنیاد خو مونږ نه یو ملګري شوي او د مال دپاره خو مونږ تا سره نه یو ملګري شوي او د چا په مقابله دشمنۍ کې خو تا سره مونږ ملګرتیا نه ده کړې مونږ په ته ایمان راوړی دی مونږ تا پېژنو چې ته رښتونی پیغمبر یې مونږ ستا تصدیق کړی دی د دې خبرې چې ته رښتونکی پیغمبر یې الله رسوله ته به جنګېږې مونږ به دنه مخکې جنګېږو مونږ به دنه رستو جنګېږو مونږ به دنه ښي طرف ته ولاړ یو مونږ به دنه ګس طرف ته ولاړ یو الله رسوله مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو سره مشوره کوله د جنگ د جهاد نو قوم ورته څه وی وی اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون وی زه موسی ته خدای دې جنگ کوې مونږ نشو تللی مونږ به دلته ناست یو وی مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان نه یو قسم په خدای ښي طرف ته او ګس طرف ته او مخکې رستو به دنه ولاړ یو او دا خو وړه خبره ده ته مونږ ته حکم وکړه چې په دریاب باندې ورلو شي نو قسم دی چې مونږ ستا په حکم په دریاب هم ورلو کېږو انصارو چې دا خبره وکړه د نبي علیه السلام مبارک مخ داسې برېښنا وواله ولې حضور پاک سره الله وعده کړی و چې کومه ډله باندې وردی که د ابو سفیان په تجارتي قافله وردی او که د ابو جهل په لښکر وردی دا دواړه ډله درکو
خو ظاهر کې خو سړی دې ته ګوري چې زما شمیر کم دی، ما سره وسله کمه ده، نو ځکه حضور پاک دا مشوره کوله د انصارو سره، دا د انصارو ایمان. بل څوک وی به چې د الله رسوله مونږ خو په ته ایمان راوړی دی، بېشک خو که په مدینه څوک حمله کوي نو مونږ به دې مدد کوو، نو تم بار ولې خلکو سره جنګې؟ دا به یې ویلي وی نه 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 ستا نه مخکې وروسته یو خوا بل خوا به مونږ جنګېږو او زه به در سره. دا د انصارو ایمان. هغې نه علاوه زما وروڼو په احد په جنګ کې د دنیا شهیدان شو انصار. غزوه خندق دومره قربانۍ د انصارو کړې. قرآن شریف کې خدای پاک ذکر کوي والذین آووا ونصروا. انصار هغه خلق دی چې دوی تاله ځای درکړ راځه مدینې ته او ستا مدد یې وکړ په یو موقع نه بار بار مدد یې دله وکړ. او د انصارو څه چل وکړ؟ مدینې چې کله مهاجرین لاړل نو پیغمبر علیه السلام د یو مهاجر او د یو انصاري ورورولي جوړه کړه. وی دا رونه شو. هغه مخکې دا حکم که دا مهاجر مړ شو د انصاري به تی میراث وړي، او که د انصاري مړ شو نو مهاجر به تی میراث وړي. نو د مهاجرو څو د غریبانانو انصار وی بالکل دا یو انصاري یو مهاجر د مټونې او ځان سره کور ته بوته به ته زما ورور شوې ښه دې ته ورورولي وایي. که زه مړ شم میراث به مې ته وړې، زما تربوران به نه وړي ته به وړې. یو صحابي د انصاري سعد ابن ربی رضی الله عنه د هغه او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه حضور پاک ورورولي جوړه کړه. داسې مینه زه وایم چې انصارو کومه د دین دپاره کړې ده مور راوړې به داسې مینه ونه کړي. دا سعد ابن ربی د خپل مهاجر ملګري ته وایي وی ملګري دې خوا راشه وی ته زما ورور یې ویم وی داسې کار کوم چې مالم د سره غوټ خپل نیمو زه چې دو چې زما کومه ځمکه د پوله درته راکاږم نیمه ستا او نیمه زما، او زما په کور کې چې کم مال دی دام د سره نیموم نیم ستا او نیم زما، او ښځې مې دوه ښځې مې دي. نو راشه یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه یې زه به ورله طلاق ورکم نو چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کم. او به کې څوک داسې وایي صحابو څه کړي دیم ته په سترګو دې پرده پرته ده، ته په سترګو ړوند دی. نو که خاپیرک وی نور نشته نو خاپیرک سترګې ړندې دي، دا نور د شعاع نه څه خبر دی؟ انصارو څه کړي دي؟ څوک به داسې وکړي؟ دا یې به ورته ونه وي چې دوه ښځې مې دي یو به پکې تاله درکم، بیا به خلکو وي چې یو پکې بوډی وه هغې نه ځان خلاصوم، بیا به خلکو وي چې دا یو پکې د ژبې نه تیزه وه ځان یې خلاصوم، بیا به خلکو وي دا یو پکې رده نه وه خوښه ځان یې خلاصوم. وی نه راشه دوه ښځې مې دي چې کومه دې پکې خوښه یي راته پې ګوته کېږده چې دا مې خوښه نه، طلاق به ورکم چې عدت یې پوره شي تا ته یې په نکاح کوم. دا قرباني به څوک ورکړي؟ حضور نو څه وایي ورته عبدالرحمن ابن عوف پښتانه وایي یو ګیره ورکړه بل د موټي وویسته، داسې به هم نه کېږي. او ورته څه وایي؟ وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی خدای دې ستا په ښځو اهل او مال کې برکت واچوي. دلونی علی السوق، ما ته بازار ښایه، د تجارت چل راځي بازار راته ښایه، نه مې ستا مال په کار دا ستا خدای نصیب کړي، ستا ورور یم ډوډۍ راکوه، او نه مې ستا کور والا ښځه په کاردار ستا خدای نصیب کړي، بازار راته ښایه. بازار ته لاړ، ګوره هغه هم قرباني ورکړه، مینه یې وکړه. بل سړی وي به چې ډېره ښه ده چې ځو پټۍ نیمو، بل سړی وي به چې ښه دا مال دې را دې خوا که هلکه نیم ستا او نیم زما، او بل سړی وي چې ښه دوه ښځو کې یو راکړی شا به ښایه راته کمې دي چې یو پکې خوښه کړم. نو داسې ونه کړل، بازار ښایه. نو خدای دلم ګټه ورکړه، سبې پیسې وګټلې، بل ورځ بیا بل ورځ بیا بل ورځ بیا. نو یو ځل حضور پاک له په مخه ورغې دا عبدالرحمن ابن عوف، او د واده څه نښې نښانې پې پرتې وې. حضور پاک پې پیش و، ورته وایي مریم عبدالرحمن داسې دي؟ وی صاحب یو ښځه مې که تزوجت امرأة من الانصار، د انصارو یو ښځه مې په نکاح اخېستې ده. صحابه خادی به ساده خادی به وي، څوک به ترې نو خبر. وی ولیمه دې کړې ده که نه؟ وی نه د الله رسوله نه مې ده کړې. وی اولم ولو بشاتن، وی خیر دې که ډېر څه د سره نی یو ګډه چیلې ولیمه که، خو ولیمه وکړه. هغه خدای څونه مالدار که، دومره مالدار شو چې کله مړ شو عبدالرحمن ابن عوف څلور ښځې وې او بچي یې،
نو په څلورو ښځو کې د یوې ښځې 22 رسېده، ځکه چې ښځې څلورې او بچي وي نو 8 حصې کېږي. نو د 8 او په څلورو ښځو تقسیم کې نو د یوې پکې 22 رسي، نو 1/32 22 حصې رسېده د یوې ښځې. 22 څونه لږ شي وي. او دا وی داسې کار دی چې ما له په ټول مال کې حصه مه راکوئ، نه په آسونو کې غواړم، نه په اوښانو کې غواړم، نه په ځمکه جایداد کې غواړم، نه په کورونو کې غواړم، هغې کې نه غواړم، په مریانو غلامانو وینځو کې نه غواړم. نغد مال کې لږې راکې، نغد مال کې هم 22 نه غواړم، لږ غوندې شی پکې راکې. نو 80,000 اشرفې پکې وله ورکړې، په نغد مال کې 80,000 اشرفې، دا هغه پوټې غوندې شي. خبره مې دې پورې کړله وروڼو چې انصارو څونه د حضور پاک خدمت وکړو، څومره مینه یې وکړه. چې کله د بنو نذیر د یهودیانو علاقه فتح شوه، نو حضور پاک انصار سره مشوره وکړه، وی تاسو خپل مالونه د مهاجرو سره تقسیم کړي دي، نو که ستاسو خوښئ نو د یهودیانو د ځمکې مالونه به زه د مهاجرینو له ورکوم، او دی به تاسو ته ستاسو ځمکې واپس پرېږدي، ستاسو ځمکې به تاسو ته خلاصې شي. انصار څه وایي؟ وی نه صاحب داسې مه کوه. ولې څه وکړم؟ وی دغه م ورکه او زمونږ دا دې م وسره دام ته نه غواړو. دا د انصارو مینه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. او مرض وفات کې د حضور پاک چې کله بیمارو، نو نبی علیہ السلام مبارک خو څو ورځې نور اوتې په کور کې دننه، نو انصارو جړل، جومات کې ډلې ډلې ناستې او جاړې. نو حضور پاک له چې اطلاع ورکړه، وی صاحب انصار جاړي، او داسې جاړي ډلې ډلې ناستې چې د پیغمبر علیه السلام هغه مبارک مخ هم یادېږي. نو نبی علیه السلام خو بچي روحاني کړه، چته یې غم زغملی شو، وی راشئ مه اوچت کې. نو صحابه اوچت که، نو ډیر زیات د نبی علیہ السلام وجود کمزوری شوی، نو یو صحابي ولا یو اوږه کې ترخ کې اوږه ورکړه، او بل ولا بل کې اوږه ورکړه، وی ما جومات ته بوځئ. نو پیغمبر علیہ السلام کې دومره سکت نو چې خپې په ځمکه لګولې وه، دا کټه ګوته مبارکه او پسې راښکې شوه. نو جومات ته یې ورساو، نو په منبر یې کېنه. نو څه وایي؟ وی خلک به زیاتېږي او انصار به کمیږي، نور خلق به ډیریږي، انصار به کمیږي. او بیا څه وایي؟ وی ای انصارو، وی تاسو ته یو خبره کوم، وی تاسو حق تلفی به کېږي، وروستو بادشاهان به تاسو له خپل حق نه درکوي، حق تلفی به هم کېږي. او عامو خلقو ته اعلان کوم، عامو خلقو ته چې که په انصارو کې چا ښه وکړل نو ښه جزا وله ورکوي، هغې وله ښه بدل ورکوي، او که په دې انصارو کې چا غلطي وکړه، بد یې وکړل، نو خیر دې معاف یې کړئ، غږ ورته مه کوئ. ای انصارو، وی تاسو داسې یې لکه په اوړو کې چې مالګی، مالګې باندې اوړه ډېر اوړه وي، قیمتي اوړه چې مالګه پکې نه ډوډۍ خوندوره نه، او مالګه لږه مي خو دا ډوډۍ خوند پې برابري، او خلق به ډېرېږي او تاسو به کمیږئ. خو انصارو یو خبره مې واورئ، وی زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثري، ستاسو نه د مخکې روان یم، او زه به په حوض کوثر د انصارو انتظار کوم. د هغوی د احسان بدل ښېګړې یې وکړې، مسلمانانو سره یې ښېګړې وکړې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې ښېګړه وکړه، او پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړو، مدینې منورې ته بوت، او حضور پاک سره په یو جهاد کې شرکت وکړه. او بیا به سو چې کم صفه کې به کم طالبان ناستو، او دین به د نبی علیه السلام نه زده کاو، د انصارو به څه چل کاو، دی به د کجورو غونچکونه راوړل، او بره به یې په چت کې ویزان کړل. دا د دوی ډیوټي وه. نو چې صحابه به وږي شو، نو ټس به یې وله ورکړ، نو 2-3 کجورې به ترې لاندې راوغورځېدې، نو په هغې به دوی خپله ګزاره کوله. ډوډۍ به یې راوړې، ډوډۍ به یې راوړلې، او یوازې ډوډۍ نه،
او یا کسان داسې قاریانو په انصارو کې او یا کسان بیر معونه کې غریبانان شهیدان شو. په دوکه د نبی علیہ السلام نه یو د غطفانیان به ورته وي د مکې او د مدینې په دې منځ کې دا بدماشان خلک اوسېدل، اجرتي قاتلانو ده، ډېر قومونه، لوی قوم مشر یې غطفانیانو، څوک یو ځای اوسېدل، څوک بل ځای، څوک بل ځای. که چا به مړی کو نو دوی له به پیسې ورکړې، په اجرت به خلکو له مړی کول. او که څوک به جنګ له تلل دی پسې به رالل چې مونږ له یو 100 کسه راکې، 200 کسان، 300 راکې او مونږ سره جنګ له لاړ شي، نو پیسې به هم ورکولې، دی به خلکو سره جنګونو له هم تلل. او په لاره چې به کومې قافلې دي په هغې به یې ډاکې کولې، هغې به یې لوټول. دا د دې ظالمانو کار او د دې غطفانیانو. نو بدر کې اویا کسان مردار شوي د کافرو. نو دې غطفانیانو له پیسې ورکړې، وی تاسو د مسلمان نه زمونږ انتقام والی. نو دوی رالل په دوکه حضور پاک لا، وی صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، مونږ له یو څو کسان راکړه چې مونږ سره لاړ شي او مونږ ته دین وښایي. حضور پاک خوشحاله شو چې که دا غطفانیان خدای پاک مسلمانان کړل، نو یو خو ډېر لوی قوم دی، مسلمان به ډېر شي. بل دا که مسلمانان شو نو دا خو صحیح به شي، ټیک به شي، غلاګانې به پرېږدي، ډاکې به پرېږدي او لارې به هم په امن شي. نو نبی علیہ السلام والا اویا کسان ورکړل، او دا اویا کسانو کې اکثریت انصار د مدینې منورې دی ورکړل. وی دی لاړ شی بوی دی. نو دوی لاړل چې دی به مونږ ته هلته کې دین هم وښیي، اسلام به م راته وښیي، منځونه به م راته وښیي، قرآن به م راته وښیي، دعوت او تبلیغ به م خلکو ته وکړي. دې دپاره یې بوتلل. نو چې بوی تلل نو هغوی ظالمانو ورسره دوکه وکړه، هغوی وسلو په لاس بار راووتل، دی پسې ګرځېدل. دغه علاقه کې ټول غرونه دي، وړې وړې غونډۍ دي، لارې داسې د غرونو کې تو راتو دي، نو پته یو بل ته نه لګي. نو هغوی ورپسې ګرځېدل چې په کومه لار به دوی را روانې چې مونږ یې ګیر کړو، یو بل سره خو یې نیټې ښودې وې. نو دوی یو ځای غریبانانو د مدینې نه ځان سره کجورې وړې هغې خوړلې وې، هلته هډوکي پراته وو. چې هغوی وکتل چې دا هډوکي پراته دي، نو پېژندلې، وی دا خو د مدینې د کجورو هډوکي دي. نو بیا د قدمونو په نخ ورپسې روان شو. نو دا اویا کسان یې ګیر کړل، داسې ګیر چاپېره تو شو دا غطفانیان. خلاصه د خبرې دا وه، 2 کسان دغه وخت کې بارو او 2 کم اویا کسانو دی ګیر کړل، او دا 2 کم اویا ټول غریبانان شهیدان کړل مکمل. هغه 2 کسان وی مونږ مارغان ولیدل چې په هوا کې تاویږي را تاویږي، وی مونږ وی چې سلانجه خو شوې ده، وی چې رالو اویا کسان صحابه په وینو کې لت لت قیمې غوښې پرتې دي. یو کس ورغی، هغه وی زما د ژوند څه فایده ده، نو هغه هم شهید کا. او هغه بل کس یې سر وله وخوری، وی د تا خوشي پرېږدو چې مسلمانانو تاله وی چې ملګري راله مړه کړل. دا اویا اکثریت انصارو. حضور پاک پې دونه خفه و، دومره دوکه شوه که چې یو میاشت د سار په مانځه کې خیرې وکړې دوی پسې قنوت نازله. او دوی به څه کول دی یو کسانو، هغه اصل مقصد له راځم دا د انصارو. دوی به دروازې تلل، روجې به وي د غریبانانو، او روجه په خولې به دوی غرونو ته تلل او دشتو ته، او هلته به یې خشاک کو. هغه خشاک به یې راوړو، په بازار کې به یې خرڅاو، او د صفې د طالبانو نه یې په هغې د ډوډۍ بندوبست کو. نه سپلی وي د غریبانانو، یو سادر به و لنګ، ابې د پرتوک په ځای لنګ کړی و، کمیسونه هم د خوارانو نه. داسې ژوند به یې تېراو. یو سادر به هم داسې و چې په هغې کې به تڼۍ نه وې، بکسوه به نه وه، نو یا به یې دلته لاس کې نیولی و چې د عورت مې ښکاره نه شي، او یا به یې ورته غنه د غنې ټک به یې تیستی و، پکې به یې غنه ګیولې وه چې دا زما د عورت ښکاره نه شي. دغه یو سادر کې به غریبانان ګرځېدل. او سپلی کم ځای وې،
سرمن به یې راواغېسته سوړه به یې پکې وویستې درې نو د کجورو د مزي نه به یې پړې جوړ کړو نو د هغې نه به یې وله دغه جوړ کړه دا څه ورته وایي د چپل د پاسه دا شیسي دا خپچې پکې نښتې مخ به یې وله جوړ او چې یخني به وشوه نو د یخنۍ بندوبست به یې څه کو نه کوټ شته او نه سویټر شته او نه کمبل شته د څاروي سرمن به یې راواغېسته منځ کې به یې سوری کړه نو هغه به یې سټ ته واچوله او دې خېټه کې به یې وتړله چې دا زما دپاره کوټ او واسکټ شو قسم دی وي چې باران به وشو نو زموږ نه به داسې بین ته لکه د ګډ نه چې د ګډ د وړی بین ځي دا ژوند دا اویا کسان د ورځې روجې او خشاک به یې راوړه په شاګانو به یې په کوڅو کې خرڅاو نو په هغې به یې اصحاب صفه او دغه طالبانو مهاجرو له ډوډۍ بندوبست کو او ټوله شپه به مسجد نبوي کې ولاړو مونځ به یې کو تلاوت د قرآن شریف به یې کو دا اویا کسان شهیدان شو یو میاشت نبی علیہ السلام دا ظالمانو ته خیرې وکړئ دا اکثریت د انصارو کمې قربانۍ چې د مدینې انصارو د دین دپاره ورکړي زمارو مور راوړی بچې به داسې قرباني ورنه کړي د مهاجرینو خپلې قربانۍ وي هم بېشکه ډېرې زیاتې دي هغوی وطن پرېښود هغوی بچي پرېښودل ښځې پرېښودې د دین د مخه او د نبي علیه السلام د مخه خو انصارو دا قربانۍ ورکړه نو چې کله مکه مکرمه فتح شوه ګوره د حضور پاک اوس دې ته ګوره اوس نو لاړل حنین ته حنین ته ولې لاړل چې مکه سینګ فتح شوه نو پیغمبر علیه السلام ته یو اطلاع راورسېدل وی د حنین حوازن ورته وایي دا ځان له یو قبیله وه په طایف کې او د طایف نه ګردونه وه په دغه علاقو کې اوسېدل وی حضرت حوازن راغونډ شوي دي او په مسلمانانو حمله کوي په مکه راځي هغوی وی چې یاره مسلمانان خو مکه فتح کړه هسې نه دې خوا رامخه ونه کي واپس راغی وی صاحب خبره رښتیا ده په زرګونو لښکر تیار شوی دی تقریبا 40,000 خلک راغونډ شوي 40,000 او په مسلمانانو حملې دپاره صرف 40,000 خلک راغونډ شوي دي او په تا حمله کوي نبي علیه السلام وایي چې په مونږ راځي نو مونږ ولې لاړ نه شو نو 10,000 هغه خلک وو چې کوم د مدینې نه تلي و مکې فتح کړې وه او 2,000 کسان مو سره د مکې نه یو ځای شو نو لاړل صاحب د دې یو مشر و مالک ابن عوف دی د جنگ کمانډر ان چیف و د دې کافرانو او یو پکې یو سپینګیري درید به ورته وی درید ابن سمه دا بوډا په سترګو ړوند خو د جنگ ماهر و مخکې بوډا سپینګیري ډېر جنګونو کې د مشري کړې وه نو اوس یې دې جنگ کې خو مالک ابن عوف مشر کا خو درید یې ځان سره په زانګو کې راواغېسته وی دې دنه به مونږ چل زده کوو درید چې سنګ راوسته دا درې دي په دې علاقه کې زه تلیم طایف ته دا ډېرې خطرناکې درې دي مونږ پکې خدای کو په پلینکوټ کې تلو یېرېدو داسې خطرناکې درې دي او مونږ لا په هغه لار لاندلو چې کومه د جنګ هغه خطرناکه لار نو دې خو په سترګو ړوند وي چې کوم ځای ته رسئ ما ته وایه وی دا کوم ځای دی وی دا اوتاس دي د هغې درې دي وی د جنګ دپاره ډېر موزون ځای دی وی ما ته خو نه ښکاري خو که اوتاسي د جنګ ډېر موزون ځای دی داسې وکړئ چې دا تنګه دره ده مسلمانان به په دې راځي او تاسو ورته د غرونو په دې غاړو کې پټ شئ خو چې دوی سنګ راشي نو لاول به په غشو غزارونه وکړئ ډزې چې ورته وایي نو چې په غشو یې ښه او دوی زخمیان کې نو بیا ورپسې ورکوز شئ په تورو یې ووهئ بس قوم یې وی باباجي خبره ټیک ده باباجي سپینګیري شیطان باباجي خبره ټیک ده دې کې چغې واورېدې درید وی دا چغې رسېدې دا شور د څه دی وی دا ماشومان دی او ښځې دي وی ښځې ماشومان څه کوي وی هغه مالک ابن عوف چې کوم زموږ مشر دی هغه وی ځان سره ښځې او بچي راولی نو دی راباندې رستی دي نو وی دام ښه کار نه دی کړی ولې ځکه ښځې بچي تاسو له په جنګ کې خو په کار نه راځي او که تاسو شکست ومونته وتښتېدی نو ښځې بچي به دنه مسلمان والي نو دا څونه بې غیرتي ده دا واپس کې نو مالک ابن عوف ته چه وی چې کاکاجي خو داسې وی
باباجي خو وایي چې دا ماشومان او دا ښځې واپس کې وی باباجي دماغ کمزوري دي نه پیږي چې دا ښځې بچي را سره نو موږ به مضبوط جنګ وکړو په دې به یریږو چې دا ماشومان او ښځې رانه مسلمانان چې ته په قبضه کې وانلي نو د شرمه به جنګ کوو باباجي کمزوري دی پرېږدی به دا ځای راته ټیک خولی دی نور باباجي نه قلار شي مسلمانان 12,000 دي او دا 40,000 نم زیات دي او په درو کې ناست دي خو چې مسلمانان په لارو تېرېدل د خولې د مسلمانانو نه یو ټکی وخت یو خبره ووتله لن نغلب اليوم من قلة وی نن مونږ ډېر زیات یو نن مونږ شکست به نه مونو نور کله به کم ونو بیا هم څه خبره وه نن به مونږ د تعداد په وجه شکست نه مونو نه مونږ ډېر 12,000 چېرته کم دی جمع شوي دي 12,000 دي الله وی دام سووی اعتماد به په ما کوئ که په تعداد به کوئ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت نو بس څه چلو شو دی په لاره تلل او دا کافر ورته په درو کې ناست دي او مقصې د هغه بوډا باباجي خبره وه اخو جنګي ماهر و په غشو یې پې شروع کړه طلقار شو د یو طرف نه بل طرف نه او غشي چې ولي صحابه یې خدای دا ناګهاني ګلی د کوم طرف نه پیښه شو پوچ اسمان د غشو باران دی چا خېټه لګي او د چا لاس لګي او غشي خو خطرناک شی دی دا څو شو بس صحابه څوک یو خوا منتشر شو څوک بل خوا منتشر شو چا داسې منډه واله او چا داسې منډه واله غریبانان منتشر شو حضور پاک سره یو 14 کسان پاتې شو الله و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم تاسو خپل ډیروالی باندې فخر وکړه چې مونږ نن لږ د لږ تعداد ډیر دی مونږ له شوک شکست نشي راکولی فلم تغن عنکم کثرتکم شیئا هغه ډیروالی اړو څه فایده دله در نه کړه تاسو په تعداد ولې اعتماد کوئ په ما اعتماد وکړئ وضاقت علیکم الارض بما رحبت زمکه سره د پراخۍ در باندې تنګه شوه چا یو خوا منډې والې چا بل خوا منډې والې او نبی علیه السلام مبارک په اس باندې سپینه قچره سورو ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دی د تره زوی و هغه واګي نیولی وی او بیا حضرت عباس واګي ونیولی او حضور پاک به زور لګو چې دا څاروی زما مخکې شي او هغوی نه پرېښود چې صاحب که مخکې شو ته به غشي لګې دا خو دغه شو سم باران دی یو طرف نم دی بل طرف تم په ټولو درو کې هغوی ناست دي او د هغوی علاقه خلک خپل پیژني نو چې دوی د نبي علیه السلام دا څاروی نه پرېښود نو حضور پاک د څاروي نه ټوپ کوز شو دی او پیاده منډه کړې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم ګورې زه دروغجنه خبره نه کوم پیغمبر یم دروغ خبره نه ده پیغمبر تختی نه او زه د عبدالمطلب نسیم زمانې کې چې ته جنګ کې نه دی تښتېدلی او اواز یې وکړه صحابو ته یا اصحاب الشجره ای د حدیبیې د اونې لاندې بیعت والا تاسو هغه خلک نه وی چې حدیبیه کې ما سره د اونې لاندې بیعت کړی هغه خلک نه چرته لاړی او خصوصا انصارو ته آواز کوي یا للانصار یا للانصار دا عجیبه نکته ده ای انصارو راشه یا آل الانصار یو روایت کې راځي یا للانصار دا علام د استغاثې دی یا آل الانصار ای انصارو راشه ای انصارو راشه بس صحابه چې پوه شو ټول راغون شو سره د دې نه چې ټول زخمیان دي غریبانان وجودونو کې غشي چې وجود کې ونخلي بیا خو د هغې وښکل ګران هغه خو وزري چې راکاږي غوښه ځان سره شلی ونښتېدل جنګ یې وکړه د کافرانو سره او ټول کافر شکست وموند وتښتېدل په زرګونو 40,000 ګډې چیلې ته مسلمانانو په قبضه کې واغشتې 40,000 او زما په خیال څه 12,000 کو څومره وخان او ښځې او بچي ټول ته پاتې شو او دا ټولو تښتېدل څوک یو خوا تښتي څوک بل خوا تښتي مسلمان ورپسې لګیا دی او کافر تښتي ایماني جذبه خو شته چې دا غنیمتونه یې ټول راغونډ کړل او مسلمان ګټه ومونته نو جعرانه ورته وایي هلته ټول را جمع شو او تاس فتح شو هونین فتح شو جعرانه کې جمع شو نو چې څنګه جمع شو که نه نو پیغمبر علیه السلام هغه غنیمتونه تقسیمول اوس هغه هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا ښځې څوک او دا ماشومان څوک دا هغه ښځې ماشومانو
چې د پیغمبر علیه السلام رضاعي مور و بیبي حلیمه رضی الله عنها د هغې د قوم خلکو ده. څوک یې تروریانې دي د نبي علیه السلام رضاعي د پیو، څوک یې مامیګانې دي، څوک یې د ترور لونه دي، څوک یې د ماما بچي دي، څوک یې دا ټول د رضاعي مور د بیبي حلیمې قوم دی ټول. نو یو کس والا راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. وی تاسو یې راولئ؟ نو نبي علیه السلام ته یې مخامخ کېنوله. وی ته څوک یې؟ وی زه ستا خور. وی زما خور دلته څه کوي؟ وی زه د حلیمې لور یم. ستا مزول یم، ما ورته ماشوموالي کې یو ځای لوبې کړې دي، مونږ کله 4 کاله د ماشوموالي تېر کړی دی. وی دا ما ته هم پته ده، ما ته پته ده چې ما د حلیمې پیس کلی دي او ما 4 کاله تېر کړی دي. خو ما ته دا به څه پته ولګي چې ته زما رضاعي خور او د بیبي حلیمې لورې. نو هغې ورته دا خپل مټ ښکاره کړ. وی ما ورته یو ځل لوبې کولې نو تا په ما چک لګولی دی او ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس دا دې اوس هم پرته ده. حضور پاک چې دا خبره واورېده نو سترګو نه اوښکې وبهېدې، خپل ماشوموالی مو ته رایاد شو او په دې هم پوه شو چې واقعي دا خو زما رضاعي خور ده، دې کې خو زما نور هم رضاعي خویندې بی. وی نور پکې ستا د قوم څوک شته؟ وی صاحب ټولې زما د قوم دي، څوک مې میندې دي او څوک مې تروریانې دي او څوک چاچیګانې دي او څوک نیاګانې او څوک د نیا بچي دي او څوک د نیکه بچي دي. صحابو ته څه وایي؟ ګوره د احسان بدل ته ګوره اوس کړه. ګنې ویلې به چې د بیبي حلیمې دا لور پکې ازاده کې خور مې ده. د بیبي حلیمې څوک لوڼه بچي هغه ازاد کې دی او نه وي. حضور پاک وی دې قوم کې ما پیرودلي دي، نو که دې قوم سره احسان وکړې نو ښه به. نو د بیبي حلیمې هغه لور دومره خوشبخته وه چې د هغې د قوم چې څومره هلکان جینکۍ ښځې نارینه واړه دي ټول یې ازاد کړل. دا برکت شو. نو چې نور غنیمتونه کله تقسیمول نو په مکه کې چې کم نوي مسلمانانو لږ تعاونو کې په دې چنده کې خدای مو بخښه، هغه تاسو ته ما ویلي کار شوی دی، هغې کې اوس هم دې سره څه پیسې پې قرض پورې دي د دې جومات بره د دې کوټې. نو د زړه د اخلاص نه پکې لږ تعاونو کې الله بدل اجر درکړي. نو نبی علیہ السلام هغه د مکې خلک چې څوک تازه د 1 ورځ 2 ورځو مسلمانانو هغې له ډېر مالونه ورکړل، چا له 100 خان ورکړل، چا له 50، ډېر چیزونه یې ورکړل. انصار ګیلمن شو، ګیله وکړه یو بل سره. وی ګوره که نه پیغمبر علیه السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکوي او موږ له نه راکوي، او هغې خلکو له 100 خان ورکوي چې د هغې په وینو اوس هم زموږ تورې سرې دي. اوس هم ورسره جنګ وکړه لږ ساعت مخکې په مکه کې. دلنه به پکې یا څوک مسلمانان یعنې دومره مال ولې نبي علیه السلام ولې دا مال ورکو؟ ډېر دی د هغوی په زړه کې مینه پیدا کوله اسلام سره. که دلنه څوک کلک مسلمان نه چې مال ورکم چې لږ کلک شي. هسې نه چې زه د مدینې ته لاړ شم او دا خلک بیا شورش وکړي او بغاوت وکړي او بیا په مکه کې د کفر اعلان وکړي، بیا به څه کوم؟ راشه مالونه ورکه، په مال خلک خوشحالېږي چې اسلام خو ښه شی دی، بلا اوخان او مال دی پکې کلک به شي. نو انصارو هم دا شکایتونه وکړل، وی جګړې چې دي نو دا مونږ وکړئ، زمونږ تورې اوس د هغې په وینو سرې دي، هغې له مال ورکوي مونږ له نه راکوي، او چې سخته شي نو مونږ ته اوازونه کېږي چې ای انصارو راشه، او چې نرمه شي راحته شي مونږ له څوک مال نه راکوي، ګیله کې راځي. حضور پاک ته چا د اطلاع رسوله وی یو غټ قیمت تنبو جوړ کړي او انصار پکې کېنوي چې بل څوک پکې نه خبرې ورسره کړو. غټ تنبو تړلی شو، انصار پکې ټول لال پردې ته تاو کې. وی بل به څوک نه ګورې صرف انصار به وی ښه ټول انصار رالل. نبی علیه السلام ورننوت وی بل بارۍ خو در کې څوک نشته کوي چې بارې وباسم، صرف انصارو سره خبرې کوم. هغې وی صاحب یو کس راکې بارۍ شته. وی څوک دی؟ وی زمونږ خورایې حضور پاک یې یادو، ځکه د نبی علیه السلام نیا د انصارو وه، د عبدالمطلب مور وه، سلما یې نوم دا د بنو النجار قبیلې و د انصارو. وی یو خورایې راکې شته پردی او نور ټول خپل یو. وی دی ابن اخت القوم منهم، وی خورایې د قوم عیسی باری.
وی انصارو څه خبره مې اورېدلې ده. وی یو صاحب خرې کړي دي چې دی اورېدلې ده. وی دا هم ولې وی؟ وی دا مونږ مشرانو نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي. وی څه وی څه ویلي دي؟ وی د هلکانو وی چې د نبي علیه السلام خپل قوم خلکو له مالونه ورکړه او مونږ یې پرېښو. ګوره دروغ خو هغې نه وایي، دروغ خو منه. او زمونږ تورې چې د چا په وینو سرې دي، اوس هم ورته په مکه کې له 20 ورځې مخکې جنګ وکړو، نو هغې له مال ورکوي، مونږ له نه راکوي. او چې سخته شي نو مونږ ته چغې اوازونه کېږي چې یا الانصار، یا آل الانصار، اے انصار، اے د انصارو بچو، نو اوازونه مونږ ته کېږي. او چې غنیمت شي بیا مونږ له نه راکوي. حضور پاک څه فرمایي؟ تاریخي خبره ده، داسې خبره د قسم په خدای چې انصار تر مرګه پورې د پیغمبر په دې خبره د خوشحالۍ نه جاړي، تر مرګه پورې. اوهو موږ دومره لوی خلک یو. او د نبی علیه السلام خو بابرکت شخصیت، هغه چې خدای کوم عقل او پوهه ورکړی و، خدا د نورو خلکو کم ځای او مینه چې په نبی علیه السلام کې کومه وه، والله که دومره مینه په انسان کې چې تا حضور پاک کې چې کومه مینه وه، او د احسان بدل په احسان ورکول. نبی علیہ السلام وی اے انصارو، ما دوی له مالونه په دې وجه ورکړل چې د اسلام سره د دوی مینه پیدا شي. پته یې نه لګي د زړه نه مسلمانان دي که نه دي، د یو ور دوه ورځو مسلمانان دي. اصله د مدینې ته لاړ شم او دوی واپس شورش وکړي او شته مسلمانان مړه کړي او بیا دا قبضه کړي، بیا به د مدینې نه جنګ له راځم. زړه مې وله خوشحاله او مالونه مې ورکړل. انصارو خلق زما د پاسه جامه ده، کوټ او واسکټ، او تاسو زما هغه جامه بنین چې زما وجود سره جنګېدلې ده. یو جامه هغې چې وجود سره جنګېدلې، هغه جامه خلک وجود سره اچوي چې هغه نرمې پستۍ وجود له فایده ورکوي، او بله جامه د پاسه کوټ دی. نو خلق زما هغه زیاتي جامې دي، تاسو زما هغه جامه چې وجود سره لګېدلې ده. ښه دویم، خلق زما لري اندامونه دي، تاسو زما معده یې معده په وجود کې بهترین ځای وي. او اے انصارو واورئ، خوښ هم نه ده چې خلق ځان سره ګډې او چیلې کورونو ته بوځي او اوخان کورونو ته بوځي، او تاسو ځان سره محمد رسول الله کورونو ته بوځي صلی الله علیه وسلم. اوس ګډې چیلې هم خوښې دي که زم خوښې یم؟ درکم ګډې چیلې، مکه کې به پاتې شم. خلق به څاروي کور ته بوځي او تاسو به ځان سره ما به مدینې منورې ته بوځئ. نو زه ښیم که ګډې څاروي ښه دي؟ الله اکبر، ټول په جړا شو. الله رسوله معافي غواړو، غلطي مو کړې ده. مونږ له ګډې چیلې څه کوو؟ مونږ خو په دې هم یریدو چې مکه فتح شو، هسې نه په خپل کلي وطن کې رانه پاتې نه شي. نه زه در سره مدینې ته ځم. او واورئ خلقه، یو اعلان وکړه نبي علیه السلام، اوهو ناشنا اعلان، لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. خلقه واورئ که هجرت مقرر نه وي نو زه به د انصارو یو فرد وي، زه به مدینه کې پیدا وي. هجرت ته وجه نه خدای مدینې ته ورسولم، او که دا نه وي زه به انصارو کې پیدا وي. دا د هغوی د هغې احساناتو بدل په یو دوه ټکو کې یو نه وي. تاسو نبی علیه السلام مبارک ورته څه وایي؟ یو ټکي ورته دام وایي، انصارو یو بل سره دشمنی وی، نو د درالم نو خدای پاکه زما په وجه ستاسو دشمنی ختمې کړې. نو تاسو فقیران وی، نو زما په وجه تاسو له خدای غنیمتونه درکړل، نو خدای مالداران کړی. نو تاسو بی دینه وی، دینم نو چې د درالم نو خدای پاک زما په برکت دینداره کړی. هغې به یو ټیک ته صاحب وی جواب ولې نه راکوې؟ وی صاحب څه جواب درکو؟ وی داسې ووایه چې پیغمبره ته خو هم یوازې وي چې راځي نو زمونږ په وجه مضبوط شوې. نبی علیه السلام ورته وی داسې ووایه چې د الله رسوله ستا خو هم ملګري نو مونږ له رالې نو ملګري دې پیدا شو. دین مکه کې د کمزور یو چې مونږ رالې مضبوط شو. دا ولې نه وایه؟ وی دا نه وایو صاحب، دا چېرته ویلی شو؟ ستا په برکت مونږ نحنو دلالا، مونږ گمراهانو، هدانا الله بک، ستا په برکت مونږ ته خدای هدایت وکړو.
مونږ دشمنی وې د دوزخ په غاړه ولاړو، ستا په برکت خدای پاک مونږ د دوی ګمراهۍ نه بچ کړو. دا د انصارو ښېګړې قربانۍ، او د دې ټولو ښېګړو او قربانو دپاره دا دوه خبرې ډېرې مضبوطې دي. یو دا چې خلک به ګډې چیلې بوځي، زه به تاسو سره مدینې ته ځم، پرېږدم هم نه. حالانکې طریقه دا ده چې د چا وطن فتح چې نو خلک په خپل وطن کې به ایسارېږي. مکه کې خو بیت الله دی، مکه کې خو زمزم دی، مکه کې خو مقام ابراهیم دی، مکه کې خو صفا او مروه ده، مکې سره خوا کې مینا و عرفات دی، او مکې د پلار نیکه کلی دی، خلپوس یې پکې کړي دي، او حج ورسره تعلق لري، عمره تعلق لري. نو پکار دا و چې نبی علیه السلام چې بس مدینې ته خو تلي، مکه کې م جون ټیک نوس به زه مکه کې پاتې شم. وی نه، د انصارو د احسان بدل به خلاصوم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ځم به ورسره، قبر به مې مدینه کې جوړېږي، قبر به مدینه کې جوړېږي، مکه کې به نه جوړېږي، قبر به مدینه کې جوړېږي. خاوره زما د مدینې ده، قبر به مدینه کې د ما جوړېږي. او تر چې زه مکه کې پاتې شم بیا په مدینه څوک څه کوي؟ تر قیامته پورې چې خلک مکې ته راځي نو مدینې ته به م ځي. مدینې کجورې به موړي، که د زمزم اوبه وړي خو د مدینې کجورې به موړي. که مکه مکرمه کې حج کوي خو مدینه منورې جومات سلام به م کوي، او قباله به م ځي، او د احد او د بقي د شهداو ملاقاتونه به م کوي. حکمت و پکې ده چې څوک دو نه وي چې انصارو قربانۍ، او بیا څه وایي که هجرت نه وي زه به انصارو کې پیدا او خلک به زیاتېږي، تاسو به کمیږئ. دا څومره لوی اعلان دی. زه تاسو صبر کوئ، حوض کوثر په غاړه به ستاسو ملاقات کوو. دا درس مونږ ته نبي علیه السلام راکړ. څوک د سره ښېګړه کوي، ښېګړه وکړي. مال دله درکړي، ورکه، مال نه دعا ورته وکړه. څوک درته لاره وښیي، سبا په تا راله تم ورته لاره وښایه، او که نه دعا ورته وکړه. څوک دله جنازې نه راغی، ډېره ښه دعا ورته وکړه، ته م وله لاړ شه. نو چې څوک د سره ښېګړه کوي، که د مالي که د بدني، ایری به نه پرېږدی ښېګړه. دا ناشکري ده. ګورئ، ناشکري ډېر خطرناک جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. الله دې ناشکرۍ نه وساتي. ایری به نه ناشکري به نه کوي. د مسلمان د ښېګړې جواب به په ښېګړه ورکوي. او ټیک ده، بعضې وخت کې انسان دی، جنازې له به دې څوک در نه شي، تپوس به د مریض څوک ونه کړي، انسان دی، تاله به پیسې در نه کړي، مثال په طور. نو دا خو انسان دی، غلطۍ هم راځي، او د انسان نه بعضې وخت خبره یېره شي، غلطي تې وشي، یا موقع میلو نه شي. نو دا به نه وی چې زه مړه، دا به نه وی. نه، هغه زړې ښېګړې را یادې کړه. او مسلمان دپاره خو د مسلمان غټه ښېګړه د اسلام ورورولي ده، او د دین ورورولي ده. بس دا زموږ مشترک شی، پیغمبر مو یو، قرآن مو یو، دین مو یو، اسلام مو یو، شریعت مو یو. دې نه لوی د ښېګړې شی دین به راته څوک وښیي، دوه ټکي سبق به راته وښیي. زما وروڼو، د اسلام او د دین اصول دا دي چې د احسان بدل، د ښېګړې بدل، د حسن سلوک بدل، دا به په ښېګړه ورکوي، په بدو به نه ورکوي. او که څوک د سره بدو کی، نو د بدو بدل هم په بدو ورکولی شي، خو دا قانون دی، خو ښه خبره نه ده. بهتره دا ده چې د بدو بدل هم په ښېګړه ورکړي. سل من قطعک واعف عن من ظلمک. نبي علیه السلام فرمایي څوک در سره رحمي قطع کړي، ته ورسره مه قطع کوه. او چې څوک در سره بدو کی، نو ته ورته عفو کوه، معافي ورته کوه. دا د مسلمانۍ طریقه ده. نو خدای پاک دې مونږ کې د احسان د بدل په مقابله کې احسان پیدا کړي. مور او پلار چې وفات شي، مور او پلار وفات شي، د هغه د وفات نه پس د هغه قبر رتلی شي، په حدیثو کې ثابت دي. نمبر 1. دویم دا دی چې دعا دې ورته کوي، دا دعا ورته خدای رسوي. دریم دا دی چې صدقه دې ورپسې کوي، د هغې ثواب ورته بخي. د نبي علیه السلام یو صحابي تپوس وکړو، مور مې مړه ده، یو کویه وباسم؟ وی وباسه. مدینه منوره کې د خوږو اوبو ضرورت و، کویه وویسته، وی دا مې د مور دپاره شو. نو د مور د وفات نه پس د هغه قبر لتلل، هغه ته دعا کول، صدقه کول، 2 رکعاته نفل د هغې ثواب بخل، دا ټول د مور او پلار له فایده ورکوي. بیوټي پارلر سے پیسې حرام دي که حلال؟ نه، بیوټي پارلر دا ښځه د ښځو دغه کوي که نه، دا خیر دی. ښځه خو په واده کې ځان ډولې کوي که نه. نو که په پرده کې وي او ښځه
ښځه ډولۍ کوي، په پرده کې ځي، په پرده کې راځي، د دې څه ممانعت نشته که پیسې پیلي هم پې اخیستې شي. د یو ملګري په جیل کې د الله دې را خلاص کړي، د یو بل ملګري دې مورې بیماره د الله دې ولا روغ صحت ورکړي. د قبر د پاسه ګرباتۍ مرباتۍ په قبرونو لګول په شریعت کې منع دي. شمع لګول، ډیوې لګول صریح د پیغمبر علیه السلام په دې نص دی، حدیث دی پکې چې په قبرونو شمع لګول، ډیوې لګول، ګرباتۍ لګول دا منع دي. د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا ده په دې کې، نو چې صراح وینا ده پکې هغې کې شکونه او شبهې پکې نه پکار. قبر ته دعا وکړه، خیرات وکړه، صدقه وکړه، نفل وکړه، ثواب وروبخه. لاس نه چې کوم شی پروتي په ځمکه، په لاس نه چې کوم انوړی په ځمکه پروزي، د نبي علیه السلام طریقه دار چې هغه اوچته کړه، نو چې کوم ځای خاورو سره جنګېدلی هغه ته وغورځوه، او چې کوم پاک دی نو خولې ته یې واچوه. نفلو هر رکعت کې لس صورته بالکل صورتونه پکې ویلی شي، منځ کې زمونږ د امام صاحب په مذهب بسم الله پکې ژوند ټي وي یوټیوب چینل. د دې کور کې مشکلات دي، شب قدر نه دا دوست راځي، الله دې د مشکلات په خیر باندې بدل کړي، والله د پریشانونو وساتي. رب ذوالجلاله مونږ کې دا ښېګړې بدل د ښېګړې په ماده پیدا کړي. الله د مسلمانانو یو بل سره اتفاق پیدا کړي، اختلافاتو نه مساتي. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. خدای زمونږ فراخه روزي نصیب کړي. الله د پریشانو ټینشنونو نه محفوظ وساتي. الله د مسلمانانو په منځ کې د خوشحاله زندگی پیدا کړي. خدای د بغضونو نه مساتي، د حاسدینو د حسدونو نه مساتي، د شریانو د شرونو نه مساتي، او د خیر او د برکت او د خوشحاله زندگی نصیب کړي. مشران مو بخي، څومره مشران چې وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کړي، او چې کوم جمدي د روغ صحتونه نصیب کړي. کشر کل چې زموږ څومره دی نوجوان طبقه الله د لوفرو د جرم نه وساتي، د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي، د رسوایۍ نه مساتي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 607 نمبر 61 کې تاسو موضوع اورېده د احسان بدلا احسان. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. زیرے میں دربار دے چگکڑی انسوارو چی نبی آخر زمان دے. زیرے میں دربار دے، زیرے میں دربار دے چگکڑی انسوارو چی نبی آخر زمان دے. زیرے میں دربار دے یو بلتا اویل انسوارو زیرے زمون چی چاہتا التزارو. زیرے زیرے میں دربار دے داد اس براشی مدینی ترا روال دے. زیرے میں دربار دے، زیرے میں دربار دے چگکڑی انسوارو چی نبی آخر زمان دے. زیرے میں دربار دے شمبارک ستاسو د ټولو زیرے وڑو زڑو زما همزولو. زیرے زیرے میں دربار دی ختم الانبیاء دی نازولے د سبحان دے. زیرے میں دربار دے، زیرے میں دربار دی چگکڑی انسوارو چی نبی آخر زمان دے. زیرے میں دربار دے او ملګرو ډېر ښکلی ساعت دی. زیرے دغه زمونږ سعادت دی. زیرے زیرے میں دربار دی، زیرے میں دربار دی هاغه رسول راغی چې راوړونکی د قرآن دی. زیرے میں دربار دی، زیرے میں دربار دی ستوري د اقبال مراختونکې
پاسمان دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے چغکڑی انصار چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے آغد دغد اخکلے مل مراغے زیرے دیر نازولے مل مراغے زیرے زیرے میں دربال دی زیرے میں دربال دی دا آغا ملما دے چی ملما دلا مکال دے زیرے میں دربال دی زیرے میں دربال دی زیرے میں دربال دی چغکڑی انصار چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے نازنین دوست دا کردگار دے زیرے ثانی نشتا حسن دار دے زیرے زیرے میں دربال دے آغا رسول راغی چیر اڑن کے دا قرآن دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے چغکڑی انصار چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے ورسر بل صدیق اکبر دے زیرے روڑے تشریف نبی سرور دے زیرے ورسر بل صدیق اکبر دے زیرے زیرے میں دربال دے گلد نبوت پا نبیانو کی سلطان دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے چغکڑی انصارو چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے چغکڑی انصارو چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے اے دا گڑی غلام حبیبہ زیرے دی امتیان خوش نصیبہ زیرے زیرے میں دربال دی ملدبی کسانو چی دا حشر پا میدان دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دی چغکڑی انصارو چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دی چغکڑی انصارو چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے یو بلتا اویل انصارو زیرے زمونگ چچاتا انتظارو زیرے زیرے میں دربال دی زیرے میں دربال دی دادی اس براشی مدینی ترا روال دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے چغکڑی انصارو چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال دے چغکڑی انصارو چی نبی آخر زمان دے زیرے میں دربال دے شم مبارک ستاسو دا ٹولو زیرے وڑو زڑو زما حمزولو زیرے زیرے میں دربال دی ختم الانبیاء دی نازولے دا سبحان دے زیرے میں دربال دے زیرے میں دربال